خو چې دا اولني شپه په قبر کې څنګه او چې کله تا په قبر کې کېږدي او رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د ده نه د خپل خپلوان روان شي نو دی د هغوی د قدمونو اواز اوري او ستا په غوږونو د هغوی د قدمونو پیزار هغه اواز ولګي او دغه شان یک یوازې دې پرېږدي او داسې ذکر دې پرېږدي چې تکه توره تیاره ده او داسې ذکر دې پرېږدي چې سیلۍ پکې نشته داسې ذکر دې پرېږدي هېڅ پکې هم نشته ته یې او ستا رب دی بس ته یې او ستا رب دی نه بچایي نه ښځې نه بچي ته د ښځو لپاره چې لګیا دي مزدوري کوم او دا کوم او دا کوم او دین پرېښودی ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې ښځې ورسره یوه شپه په قبر کې کړي ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې بچو ورسره په قبر کې یوه شپه کړي ما ته داسې سړی په تاریخ کې وښایي چې پلار او مور ورسره یوه شپه په قبر کې کړي هېڅوک یې درسره نشي نه کولی شي او نه به یې درسره وکړي تا به یوازې پرېږدي رب العالمین ته څه احساس دی ستا څه سوچ دی چې کله د خلکو د قدمونو اواز واوري دوی دنه لاړ شي او تا دغه شان پرېږدي او بیا د پسې دغه دوه ملایک راشي او هغوی درنه تپوسونه کوي څه جواب به ورکوي د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې د ژوند خلاصه په درې سوالونو کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان احدکم اذا مات په تاسو کې چې یو سړی مړ شي په تاسو کې چې یو سړی مړ شي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې عرض علیه مقعده بالغداة والعشي سحر ماښام دته د لږ ځای ښوی کېږي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار که جنتي سحر ماښام ورته الله د جنت ته کړکۍ دي چې کوره وکړي وایي دا دې ځای دی ځي بوله خو چې راپاسي او د جهنمي ته ځای ښوی کېږي وایي دا دې ځای دی ځي بوله خو صرف دومره ده چې راپاسي دا قبر سبحان الله په دې کې چې انسان کېږي دا قبر راتنګېږي رسول صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رضی الله عنه پیژنې سعد بن معاذ دا سعد بن معاذ رضی د غزوه احزاب غزوه خندق د خندق جنګ کې لګېدلی زخمي شوی و وینه ترې ډېره تللې وه او بیا د رسول په جومات کې وفات شو خیمه یې لګېدلې وه رسول صلی دغسې کېدله خیمه لګېدلې چې خدمت یې کوو ملګري ورته نږدې خواله ځي د شپې مړ شو سهار د ملګرو را منډې والې رسول ته وروټه یا رسول الله سعد مړ دی رسول ما د پته نه مړ دی وایي تا ته څنګه پته ولګېده الله عرش راقېدلی وکړې د هغه نه ساه ورته دا انسان چې د چا د ملک سره عرش راقېدلی دی او په جنازه کې رسول صلی الله علیه وسلم 8000 ملایکو کله چې دی د بقیع په دې مقبره کې ښخ کړی شو اوس چې په مدینه کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر صحابه کرام ډېر مینو په رسول صلی الله علیه وسلم دا کیسې نه کولې چې زما مولا جدا او ستا جدا او زما دین جدا او ستا جدا ولې او څنګه او چونکې چنانچې هغوی دا کیسې نه کولې خو چې پیغمبر څه کوي دغه به یې کوله چې رسول صلی الله اکبر صحابه کرام الله اکبر بیا رسول صلی الله اکبر هغوی بیا وایي الله اکبر رسول صلی بیا وایي الله اکبر هغوی بیا وایي الله اکبر وایي د مدینې دا مخبري چې وخوځېده په دې اواز باندې صحابه کرام یا رسول الله تاسو تکبیر وایي ويوم تكبير ويستاسو بيروح من القبر راتنشيو سعد بن معاذ رضي الله عنه ويقدم عن القبر راتنشيو نماوي دعاء واختي او لا تمينتك ولو ظالمك ولا الله سبحانه وتعالى الدين بچك يا قبر وتفراخش درشان رسول الله بدأت تنجد خبرك لو نجا احد من ضمة القبر لنجا منها سعد ابن معاذ ويكشفت القبر الذي تنجدون سبت كذلك